لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټول پښتون افغان دا وخت له 20 مارچ څخه بیا تر 19 مارچ پورې یا تر 28 مارچ پورې د نوروز مانځي. نوروز لرغونی دود دی، کلچر دی چې پښتانه یا په ساوت او سنټرل ایشیا خلک چې دي دا هم لمانځي. خو ډېر خلک پر دې باندې دوام دا لري چې دا نوروز چې دی دا زموږ دی، خو د پښتون افغان په تاریخ کې د پښتون افغان په مطالعه کې نوروز چې دی هغه د لرغوني آرین سره او له هغه ځایه پښتنو ته راغلی دی او تر پښتنو رسېدلی دی. چې کله دا وخت پښتانه افغانان په ټول لر و بر کې او کوم ډایسپورا چې دي یا په مسافر دي، دا ټول پښتون افغان چې دي دا نوروز لمانځي. نوروز څه دی؟ د نوروز د پښتون افغان سره څه تعلق دی؟ نوروز د آریون سره څه تعلق دی؟ پر دې باندې موږ مفصل څېړنه کړې ده او د پښتنو افغانانو د ادیبانو، دانشورانو، سیاسي فعالانو نظرونه مو هم راټول کړي دي. راځئ په ګډه وګورو. د نوروز په هکله باندې خبریال محترم ملګری سالمین خپلواک څه فرمایي، راځئ په ګډه اورو. 21 مارچ یعنی زموږ او ستاسو اختر د اختر مبارکي ومنئ. دا خبره زه نه کوم، دا بشرپوهان یعنی انتروپولوژیسټ وایي چې دا نوروز چې کوم بلل کېږي همدا زموږ اختر دی. اختر توری دی وایي چې له یختر څخه راوتلی دی. کله چې یخ په تېرېدو سي نو پښتانه خوشحالۍ نمانځي. یوازې پښتانه نه بلکې په دې پوره سیمه کې سنټرل ایشیا کې او داسې د پنجاب تر ځینو سیمو پورې تر سرایکستانه پورې په دې کې خلک و دې ته خوشحاله وي چې اختر کله تېر سي. په دې باندې یخ کله پر تېرېدو سي نو خلک و مالدارۍ ته ورخوسي سي، خلک و زمیندارۍ ته ورخوسي سي، همداسې د خلکو اقتصاد ورسره ښه سي. او بل لوی علت یې د خوشحالۍ دغه شی چې په دې ورځو کې شنزګر زیاتې سي، د ونې بوټي چې کوم دي دا راوټیکاږي. نو له دې ونو له بوټو سره ډاکټران هم دا خبره کوي چې له دې سره ډایرکټ زموږ خوشحالي تړلې ده. دوی دا وایي چې په کومه سیمه کې شنزګي ډېر وي په دې سیمه کې به خلک خوشحاله وي، په کومه سیمه کې شنزګي نه وي هلته به خلک خفه وي، له ګورمه به ډک وي، داسې له خصومته به ډک وي. لکه زموږ او ستاسو سیمه چې کومه ده، زموږ او ستاسو پیغمبر پاک شاوخوا 10 کاله په مکه کې د تبلیغات وکړ. د کوم مطلب له کومو سختو حالاتو سره د مخامخ سو، ولې خلک ډېر سخت ول. مکه چې کومه ده د مدینه په پرتله ډېر خوشکه سیمه ده لکه زموږ او ستاسو خړ وطن. همداسې بیا مدینې ته چې کله دی ولاړی په ډېره لنډه موده کې د ډېره لویه بریا ترلاسه کړله. خلکو دته هرکلی وویلې، خلکو د خبره واورېدله، دلیل ته یې غوږ نیولی، په لاجیک باندې سر خلاصولی. نو دغه لوی دلیل تاریخ پوهان دا وړاندې کوي چې په هغې کې په مدینه کې شنزګي زیاته ده په پرتله د مدینه. نو چېرته شنزګي زیاتې وي هلته به خلک پاسته به وي، هلته به خلک خبرې ته غوږ رانیسي. همداسې د سوات مثال دی، د سوات خلک راواخلي له هنرونو ډېر ډک دي او زموږ د تهذیب یو ډېر لویه زانګو چې کومه ده هغه سوات پاته سوی دی. د سوات خلک ډېر زیاتې خواږه، ډېر خواږه، زیاتې مینه ناک او ډېر پاسته دي. نو ډایرکټلی دا زموږ او ستاسو پرمختګ خوشحالي چې کومې دي دا له دې شنزګي سره تړلي دي. د دې خبره سر خلاصول پکار دی. دا مهال زموږ پوره وطن چې کوم دی هغه په یو 3 ناروغیو کې مبتلا دی چې د هغو علت اقلیمي بدلون دی. لکه یوه ناروغي چې کومه ده د پوستکي ناروغي چې کومه ده د اکزیما چې ورته وایي، موږ او تاسو ټول خلک ناروغ وي. ډېری خلک چې کوم دي هغه په دې ناروغي کې مبتلا دي. الرجي دي، دویمه الرجي د سترګو هغه ده، د سترګو الرجي دومره زیاتې سوې ده، لوی علت یې ډسټ دی. دریم د سینې ناروغي، د ساینس د پزه مزه باندې ساینس مله خولې ووتې چې ساینس راځي که نه، په دې کې به ډاکټران ډېر ښه پوهېږي. خو د پزې چې کومې ناروغۍ تر سینې پورې دا لوی علت یې اقلیمي بدلون ښیي. نو د دې مخنیوی موږ او تاسو داسې کولی شو چې موږ ونې بوټي ولګوو. چې موږ ونې بوټي ولګوو د هوا به فلټر کاږي، هوا چې فلټر سي او شنزګي زیاتې سي نو موږ به دلته لږ برابر یو، په صحت به برابر یو. چې کله ما ورته په صحت سره برابر سول بیا سیاست کولی سو. او بله خبره دا ده چې ونې بوټي وي نو زما او ستا په وطن کې به اوبه زیاتې وي، بارانونه به برابر سي. نو چې اوبه وي، اوبو سره ژوند تړلی دی. دا زموږ په وطن کې چې اوبه څومره په ختمېدو دي، دا موږ او تاسو به یو، اوبه به نه وي، نو بیا به له دې ځای څخه بارېږو، نورو وطنونو ته به کډه کوو. چې کډه مو وکړله د وطن دا سیاست به بیا د څه لپاره کوې؟ دا ته چې کوم سیاست کوې دا خو د وطن لپاره کوې. نو چې دا وطن کې د ژوند نه تېرېږي نو بیا به ته سیاست پر څه باندې کوې؟ نو پکار دی پر دې خبره باندې موږ فکر وکړو او هر کال د اختر یا د نوروز نمانځنه چې کومه ده دا له نوو بوټو په لګولو سره وکړو. ډېره مننه. نوروز په هکله باندې ځوان لوستونکی حفیظ الحیات
څه فرمایي، راځو پر دې هم غوږ ونیسو. ټول له مخه خو په لر او بر یا د نړۍ په هر ګوټ کې میاشت افغانانو ته د دې نوي کال یا د 1403 لمریز کال تبریکي وایم. خدای دې وکړي دا کال ټولو افغانانو ته د یووالۍ، د خپلواکۍ، د امن، د سوکالۍ زیری راوړي. نوروز خو په خاصه توګه په آریانو کې یا په آریانا کې ډېر د زرګونو کلونو پروت یا پوخ زوړ دود دی. نوروز ته په پښتنو به یا آریانو یختر هم ویلي، د پښتو په اصطلاح. یختر یې ځکه ورته ویل چې کله پښتانه خو په پخوانیو وختونو کې چې موډ اف پروډکشن بیل و، نو دوی به ټول دا څاروي ول دا به ښکول ساتل، بیا به دغه د دوی چې کوم د معیشت سورس و یا په دوی باندې خپل ژوند کاوه. دا به لکه افغانان ته ششمایي هم وایي، شپږ میاشتني. شپږ میاشتې به دوی په ګرمه علاقه کې ول او شپږ میاشتې به بیا د پولې پاخوا اوښتل، یخو علاقو ته به ځان رساوه. نو چې به کله یخ تر سو، د دوی څاروي به ټول تر دا یخ په امان په خوشحالۍ ته راووتل. نو بیا به دوی دلته یو پروګرام جوړوي، ناستې به یې کولې، غونډې به یې کولې. چونکې دا وختونه بیا داسې ول چې د کلټیویشن وخت هم نه و، کار و کروندې به هم نه وې. نو دغه څاروي چې به په خیر راووتل، دا یخونو پخوا خو نو د ګلوبل وارمینګ دونې نه و اغېز سوی، یا اغېزه یې دومره پر نړۍ نه وه کړې. نو دلته به ډېر زیات یخونو په میاشت میاشت به واورې پرتې ولې، لکه د اوسنی سالنګ لوی مثال دی. دوی چې به دا څاروي په خیر ته راوایستل، بیا به دوی خوشحالي کوله او دې خوشحالۍ ته یې نوم ورکاوه یختر، معنا یخ تیر سو. دا یختر پروګرامونه ول بیا چې کله 1400 کاله د مخې اسلام راغلی، بیا چې د مذهبي تیوار خوشحالۍ و دې ته پښتنو اختر کلی. دغه یختر په زرګونو داسې کره تاریخ یې ځکه نه دی معلوم چې بېلابېل مورخین مختلفه دغه سره یې تړي، مختلفه ادوار سره یې تړي. علامه عبدالله حبیبي صاحب دغه تیوار چې دی دا د جمشید بابا سره تړلی دی، تر یو د یما او د جمشید هغه جوړ کړي دي. بیا دغه سخي بابا چې کله په مزار شریف کې جنډه پورته کېږي، دا به هم د یختر په خوشحالیو کوله. په دې ورځو کې پښتنو به ټولو یو بل ته مبارکۍ ورکوي، تبریکۍ به ورکولې. بیا به دا نوی کال پیل سو. دا کال به بیا دوی راووه تر بل 20 مارچه پورې. په بله اصطلاح کې لکه ایرانیان چې هم لکه آریانز دعوه کوي، ایرانیان بیا ودې ته د نوروز نوم ورکړ. نوروز د دوی په اصطلاح باندې چې نو چې دی دا سفکس دی، دا سابقه ده له روز سره، معنا دا نو ورځنی یو جشن دی، یو پروګرام دی، هغه کې د دوی خپل تیوار، خپل خوشحالۍ، خپل هغه لمانځي. خو د نړۍ د هر تاریخدان په وړاندې دغه دود چې دی دا بالکل د آریانو څخه تللی دی. د فارس په لوري چې بیا ایران سولی، دغسې د جرمني په لوري جرمنز دا شی لمانځي. نو د دغه ډېر لوړې ریښې دي. په اوسني وخت کې چونکې پښتانه په چې کله یو حاکم راځي، هغوی چې پر کله یو ځای د هغوی قدرت وي، د هغوی واک وي، د هغوی وطنونه نیسي، د هغوی شتمنۍ نیسي، نو دوی اول لار د هغه پر ژبه باندې وار کوي. په ژبه چې کله له منځه ولاړه، بیا ته د هغوی پر کلتور باندې ډېر ښه وار کولی شي. دلته چونکې پښتانه چې ول د پښتانه بیلول دا د آریانزو چې کوم تاریخ دی، لکه په نړۍ کې په ډېره غټه توګه دغه یو کار وسو چې د یو هټلر په وجه باندې دا ټول د نړۍ آریانز دا فاشیست ډیکلیره کړل. فاشیست خو یو کس یا به یو ټوله یي، فاشیست ټول قام نسي راتللی. اول خو دا کار ورسره وسو، بیا د دې کار پس بیا دلته د زموږ وطنونه چې دي دا ډسټربه کول، دا نیچرل جیوګرافي چې ده دغه ډسټربه کول، د هغې به د دوی پر ژبه باندې وار کول، د دوی پر کلتور باندې وار کول. نو دغه شی له موږ څخه ډېر ورک سوی و. په اوسني وخت کې چونکې د رسنیو دور دی، د سوشل میډیا د لارې څخه پر پښتنو کې باید دا ترویج، دا پرچار ډېر تر ډېره پورې وسي چې پښتانه خپل دودونه، خپله ژبه دا خوندي وساتي. لکه څنګه چې اوس پښتانه خپل کلتور په ډېره غټه کچه لمانځي. د خوښۍ زیری دا دی چې پښتانه و نوروز ته خپل نوی کال وایي، دا ورځې لمانځي. که څه هم اوس په کم تعداد باندې دي، خو د ریاستي اغېز تر څنګ په محکوم افغانستان کې، په نیول سوي افغانستان کې برته پښتانه بیا راپاڅېدلي دي، دغه ورځ لمانځي. دا ورځ باندې یو بل ته د خوشحالۍ ګلونه ورکوي، زیري ورکوي، مبارکۍ ورکوي. دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. د هر پښتانه وګړي یا د هر آریان وګړي دغه ډېر فریضه جوړیږي د یو باشعوره ځوان په خاصه توګه بیا د لوستونکو چې دغه ورځ د تل په څېر برته نه یوازې ژوندی وساتي، بلکې را روانو ټولو نسلونو ته یې همدغسې ارسال کړي.
دا به د دوی د کلتور سره، د دوی د ژبې سره، د دوی د وطن سره، د دوی جغرافیه سره ډېره غټه وفا وي. لکه څنګه چې ملګري حفیظ الله یاد تاسو ته وویل چې دا فارس چې دی دا ته ډېره پورې نوروز د خپل ځان خواته دغه کوي، خو داسې هم نه ده. هغه داسې دی چې دغه چې دی نوروز چې دی دا د سنټرل ایشیا، د ساوت ایشیا او په دا کې په خاصه توګه پښتانه افغانان له ډېره وخته دا لمانځي او دا ډېر لرغونی دود دی چې دغه آرین چې دی دا یو بل سره نږدې کوي. که بیا موږ لږ د لنګویسټیکو خواته لاړ شو دا وګورو نو نوروز چې دی دا چې دی د فارسي یا د لنګویسټیک سره هم هغه سمون نه خوري. په پښتو کې چې دی اول ځل چې دی ایډجکټیو راځي او بیا چې دی دغه راځي نون راځي. لکه نوی چې دی دا ایډجکټیو دی، اسم صفت دی، او نون چې دی هغه ورځ ده دا نون دی. نو دغه ټکي په خپله پښتانه مورخین یا ادبیان چې دی دا دعوه کوي چې دا ټکی چې دی دا د پښتو ټکی دی، نوی چې صفت دی او نون چې دی دا نون دی اسم دی. بله خبره دا ده چې نوروز یوازې د لرغوني آریایو کوم چې د چندرګوپت موریا او د سکندر مقدوني یا د نورو تر علاقو دا ګنداره تهذیب چې دی دا دغه سو لاندې سو، د دوی تر یرغل لاندې سو، خو په ګنداره کې ټول چې دی ټوله ګنداره چې ده لغه ساوت سنټرل دغه چې راواخلي هندوستان او افغانستان، ایران، په دې ټولو کې دا لرغونی دود چې دی دا لمانځل کېدی او لمانځل کېږي. بله خبره دا ده چې تر دغه د دې تر څنګ ډاکټر الماس ډېر په زړه پورې نن یوه څېړنه کړې وه چې پر هغه باندې قاسم مندوخیل هم مجلس دغه کړی و. هغه داسې و چې دوی چې کله مځکه حرکت کوي، مځکه دوه قسم حرکت کوي. یو مځکه چې دا هغه پر خپل مدار باندې حرکت کوي او بل مځکه چې دا هغه پر دغه چې دی پر لمر باندې حرکت کوي. مځکه چې خپله پر حرکت کوي نو دا له نارت پول څخه د کښته پول څخه یعنې د ساوت پول څخه دا حرکت کوي. دا داسې ټلټ د ټلټ مینز 23.5 دغه چې د اشارې چې ده دا رنګه کږه ده چې پر کوم خوا لمر برابر سي هلته سهار سي. نو په دغه ورځ باندې دا د 20 مارچ یا د 20 مارچ په دغه ورځ باندې لمر پر داسې ځای راسي چې هلته لمر دواړو خواته دواړو پولز ته دواړه قطب شمالي او سهیلي جنوب کوم دغه چې دی و هغه ته یو رنګه رڼا ورکوي. نو په دغه ټیم کې بیا پښتانه افغانان او آرین خوشحالي کوي. دا اوس خو اختر راغلی چې د اسلام راباره دا اختر سو، دا یختر و او پښتنو به په دغه ټیم کې خوشحالي کوله. مبارک دی نوی کال شه، حقیقت دی هر یو خیال شه، خدای دې وکړي هغه چارې چې زړګی دې پرې خوشحال شه. سلامونه، نوی کال مو مبارک شه. شای مطربا د نوروز سروداز کرا شای مطربا زموږ د لرغونې ګنداره ولس نوروز، نوی ورځ، نوی کال ولې لمانځلو؟ پوهاند الماس خان د دې پوهنیز او ساینسي شالید ته کتنه کړې. د کب 13 یا د مارچ میاشتې 21 یعنی پر نننۍ ورځ لمر تر یوې داسې خیالي کرښې تېرېږي چې هغې ته سیلیسټیل اکویټر یا استوایي کرښه وایي. پر دې ورځ لمر نه هم د ځمکې شمالي او نه هم جنوبي پلو وي، بلکې بر نیمایي او ښکته نیمایي ته د لمر رڼا یو ډول رسیږي. د ورځې او شپې اوږدوالی یې یوه تاله ته راسي. الماس خان لیکي چې دا زموږ د لرغونې ګنداره د ولسونو ساینسي پوهنه ده چې خپل کیلنډر یې له کازمیک یا جهاني پیښو سره برابر کړی و. دی وایي په انګریزي کیلنډر ګریګورین کې ډېرې ستونزې دي، خو بس پر ټوله نړۍ تپل سوی دی. نوروز د پسرلي د راتلو اختر هم دی، خو د یوې لویې ساینسي پیښې یادګیرنه هم ده. نوروز مو نیکمرغه. شای مطربا د نوروز سروداز کرا شای مطربا د نوروز په هکله باندې یو ساینسي رایه ده او دا نوروز هم دی، اختر هم دی، یختر هم دی. خو ډاکټر الماس خان چې د پښتون افغان
سره تعلق لري هغه پر دې باندې ساینسي څېړنه هم کړې ده. هغه دا وایي چې کله دا لمر او چې کله دا اکویټر چې دی پر دې باندې یعنی د نارت پول د سیل پول چې دی او د شمال د قطب پول چې دی پر دې باندې چې د لمر رڼا یو رنګه شنلي یعنی و دواړه پول ته یو رنګه رڼا شنلي دته د یو ټک استعمال کړی دی غالبا سیلیسیټل اکویټر استعمال کړی دی. یعنی په دغه ورځ باندې دا خالی د اختر خوشحالي نه ده بلکې په دغه ورځ باندې د لمر رڼا چې ده پر دواړو باندې موږ ته معلومه ده چې لمر چې دی دا د ساوت پول یا د نارت پول له طرفه څخه پر 23.5 ډیګري باندې داسې ټیلټ دی. ټیلټ مینز داسې کوږ دی. نو چې په یوه خواته لمر سي پر دا بله خوا شپه سي او چې دا بله خواته لمر سي پر دا بله خوا بیا ورځ سي داسې یو ترتیب د ساینسي ترتیب دی. خو په دغه ورځ پر 20 مارچ یا پر 20 مارچ باندې دغه د لمر رڼا چې ده دا پر یوه ځای راسي پر اکویټر باندې دا سیلیسیټل کم اکویټر چې دی پر دې باندې و یوه خواته مثال کې رڼا دواړو ته رسېږي. نو په دغه ورځ باندې ورځ او شپه چې ده دا تقریبا برابر هم وي. نو د نوروز د خوشحالیو د دغه سره دا یو ساینسي ارزښت هم لري چې په بله ویډیو کې هم بیا د نوي پښتني کال په دې مناسبت نن د نوروز دا مشاعرې پیلم کو و غفار بسر کې ته بلنه ورکو چې دی یو غزل راته زمزمه کې او د دې نوي کال پیل هم په غزلې سره وکړي. مننه ستاسو د ټولو کور ودان نننۍ د نوروز مشاعره یا د نوروز ماښامۍ د ټولو پښتنو افغانانو ته مبارک وي او هیله ده یو څه به درسره شریک کړو چې ستاسو خوښ شي. باسط ثاقب د کندهار یو هلک دی ځوان هلک دی ډېره ښه غزل راتګ دې تبا راولي تګ دې وژل کوي راتګ دې تبا راولي تګ دې وژل کوي پل دې پنځه ورځې اوبه غواړي بیا ګل کوي راتګ دې تبا راولي تګ دې وژل کوي پل دې پنځه ورځې اوبه غواړي بیا ګل کوي جامې دې واغوستلې خدای خبر چې چرته به ځې جامې دې واغوستلې خدای خبر چې چرته به ځې سراننګي خو دې طرزونه د کابل کوي سراننګي ښه ټیک دی دا هغه یو څو شعر دي ځان څنډم زرې زرې را پورته کېږم ځان څنډم زرې زرې را پورته کېږم اوس مې ګوره زمانې را پورته کېږم اوس مې ګوره زمانې را پورته کېږم ځان څنډم زرې زرې را پورته کېږم ماښام لاندې کړم تر سر روغ امیدونه ماښام لاندې کړم تر سر روغ امیدونه سهار بیرته بې اسرې را پورته کېږم سهار بیرته بې اسرې را پورته کېږم اوس مې ګوره زمانې را پورته کېږم ځان څنډم زرې زرې را پورته کېږم قربان ته په ډکه خېټه پروت یې مقدره ته په ډکه خېټه پروت یې مقدره زه پورته شي پیمانې را پورته کېږم زه پورته شي پیمانې را پورته کېږم
اوس می ګوره زمانې را پورته کېږم ځان څنډم زه ریزه را پورته کېږم پس له مرګه که هم زما پر قبر باندې پس له مرګه که هم زما پر قبر باندې وسو غږ ده یارانې را پورته کېږم وسو غږ ده یارانې را پورته کېږم اوس می ګوره زمانې را پورته کېږم ځان څنډم زه ریزه را پورته کېږم د رڼا ورځې ملګري نور پیدا که د رڼا ورځې ملګري نور پیدا کړه زه څراغ یم زه د شپې را پورته کېږم زه څراغ یم زه د شپې را پورته کېږم اوس می ګوره زمانې را پورته کېږم ځان څنډم زه ریزه را پورته کېږم. خوشحال بابا وایي چې د نوروز منت په باغ په سارا هم د نوروز منت په باغ دی په سارا هم نورانیه شه له فیضه هغه دا هم د ګلونو آر په غاړه د دلبرو شرموي لال او یاقوت له لو لالا هم که خوشحال د یار وصال په دنیا مومي تمامي دنیا ترې زار شه مافیا هم په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې په خوشحال باندې د ډېر قدر نوروزه له ګنجا تر اباسینه له ګنګا تر سمرقنده له کونې تر پره روده له لاهوره تر خجنده د زلمو دي اتړونه ښایسته پیغلو نڅا ده له بامي بلخه راپاسه د نوروز د سهار باده نوروز د منځنۍ اشیا د کامونو مشترکه تیزبي او کلتوري تیوار دی عید دی اختر دی یا یختر دی په دې کې بوټي نوي نوي پاڼې کوي موسم زرغونیږي دغه 10 ورځې اریان چې کوم هغه چې و دغه 10 ورځې لمانځلې همدغه دود پښتانه د اریان دي او دغه دود له وخته لمانځي چې کله دغه د 20 مارچ یا 20 مارچ دا رانوی کېږي په دا کې به کوم اریان چې دي هغو به میلې کولې اتړونه به یې کول سندرې به یې کولې سیلونه به یې کول یعنی خوشحالیانې به یې کولې چې دا د سوکالۍ زیری راوړي دا د خوشحالۍ زیری راوړي او دا شنګستي راوړي په دغو کې په خوشحالیو په دې اتړونو وروسته مثال کې خلکو مټایانې هم وشلې یو بل ته به مبارکي هم ورکولې د مغولو د یرغل وروسته ګریټ گیم کولډ وار یا نور داسې کم د استعماریانو سامراجیانو چې کم هغه مفادات وو هغه ډېر پښتانه افغانان ډېر ځلخواره واره کړل د طالبانو راتګ د بودا مجسمه نړول دا ټول هغه شیان وو چې پښتانه له خپله دوده له خپله یا پښتانه کډوال کېدل له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سو نو دغه نوروز یې بیا هغه رنګه برقراره نه وساتئ دغو بدو او بدبختو ورځو نوروز په اصل کې د زرتشت او بودا تعلیمات راپاروي امن ورورولي خود اعتصابي له جنګه کرکه مینه او ورورولي خوروي پښتانه باید زرتشت او بودا هیر نه کړي ولې چې له دې سره د پښتنو ډېر
لنګویسټیکلی هسټوریکلی او کلتوري چې دي پښتانه ډېر زیات تړلي پښتانه مسلمانان دي، خو عربو د اسلام سره دلته کلچر امپیریالیزم هم راوړی دی. یعنی خپل کلچر هم زموږ پر کلچر باندې د اثر اندازه کولو کوشش کړی دی، تر ډېره حده کامیابه سوي هم دي. پر نوروز باندې د ساوت ایشیا تر ډېره پورې سینټرل ایشیا ټول د نوروز مطابق دي، یعنی له نوروز سره متفق دي چې دا د دغو آریونو یو دود دی. زموږ بامی، زموږ بلخ چې دی دا ډېر لرغونی ښار دی، دا ته یې البلاد د ښارونو مور هم ویل کېده. لکه شاعر وایي د بامي بلخ راپاسه، د نوروز د سهار باده، پسرلی د عشق راخور که له زاړه البلاده، د هلمند مسته سپشه په لرغوني سیستان واوړه. نو هغه زموږ په شاعري او په دغه کې هم زموږ د ښارونو د ټکسیلا، د ګندارا، د بلخ او باختر د دې ټولو تهذیب او ښارونو ذکر موجود دی چې ډېر لرغونی. نوروز په اصل کې په آریونو کې د سوکالۍ فلسفه، یعنی د کرلو فلسفه، په دغه ټیم کې د کرل فلسفه چې دا ډېر زیات. نوروز په مرکزي ایشیا کې د ګډ کلتور فرهنګ میراث دی. یعنی موږ چې کله دا نوروز لمانځو، یو موږ خپل تاریخ نه بلکې د دې ټوله ایشیا کې چې چیرې هم دا د ښکږي دا د دې ګډ میراث دی. دا د یوازې ځانګړی د فارسیانو د پرشیا ځانګړی جشن دود نه دی. مرکزي ایشیا یا موږ دا وایو ساوت ایشیا کې دا چې دی دا په ګډه لمانځل کېږي چې د دې عکاسي کوي چې دا ټول آرین دي. د دې ریښې بیا راځي اریانا یا اوسنی افغانستان یا پښتونخوا ته رارسېږي. په آرینو بیا مطلب پر نوروز باندې ډېرو غټو خلکو چې د خپله ستایلی دی. لکه سعدي شیرازي وایي یو سړی داسې نسته چې هغه د په دې موسم کې عاشق نه وي. هر هغه درخته چې په نوروز کې ورپږي نه رپېدنګ نه وکړي، هغه بالکل یو وچ لرګی دی چې خالي د سوځېدلو په کار باندې خلک اچوي. آدمی نیست که عاشق نشد وقت بهار. اوس ګندارا چش دی. موږ دا وایو د ګندارا چې دا د لرغوني افغانستان، پاکستان، هندوستان، دا په دې ایره کې یو سیولایزیشن، یو سیمه، یو تهذیب اوسېدلی دی. بودیزم، یونان، هندي تمدنونه، تهذیبونه په وجه دا ځای مشهور دی چې مرکز موږ اوس هم د دې خیبر پښتونخوا ګڼو. دا سیمې د آریانیانو، سکندر مقدوني، چندرګوپت موریا، کوشانیانو، د سلطنتونو، د بادشاهانو، د استعماریانو تر واک لاندې پاتې شوي دي. د دې ګندارا میراث چې دی یو هنري میراث، لکه بودایي مجسمه چې ده، نقاشیانې، دا لیکونه چې کول، تخت بایی، سوات، ګندارا موزیم یې ډېر ښه مثالونه دي چې موږ ته خپل لرغونی تاریخ چې دی دا رامنځته کوي. علمي مرکز یې دا دی چې بودایي فلسفه، تعلیمات او د ژبو پرمختګ هم په دې کې ډېر زیات هغه دی. سنسکرت او یوناني ژبو هم پکې ډېره زیاته وده کړې ده. سیلانیان دلته راتګ، ټوریزم، لکه د سوات، لکه ټکسیلا، لکه تخت بایی، دلته د بودا ډېر زیات اثار موجوده دي چې زموږ تاریخ آریونو ته بیایي. ډېر پوهان دا وایي چې د ګندارا اټیمولوژي دا ورلډ اوریجن چې دی د دې اخص چې دی ګندارا د سنسکرت ټکی دی چې معنا ده د عطر لرونکې سیمه، یعنی خوشبویي لرونکې سیمه، ګلاب یا بوټي یا د خوشبو سره تړلی ټکی دی. موږ پخوا هم پر دې ذکر وکړی چې پښتون افغان چې کله د یرغلونو د سامراجانو تر یرغلونو لاندې سو، نو دغه دود ځینې ورک سو. د ګریټ ګیم، د کولډ وار، یا د مغولو یرغل، بیا د طالبانو راتګ، او بیا دا شیان نه پرېږدل یا دا د نورو شیانو سره تړل، دغه
پښتو او دا شیان یې ورک کړل. که نیم په اصل کې نوروز چې دی دا د پښتو ژبې ټکی دی. ولې په فارسي کې چې دی اوله وار صفت نه راځي، دا په پښتو کې ډېر داسې ټکي شته چې اوله وار صفت راځي بیا نون راځي. لکه نوی چې دی دا ایجکټیو دی، صفت دی، او دغه چې دی ورځ ده یا روز دی دا نون دی. نو ډېر خلک دا دعوه کوي چې دا د پښتو سره تړلی دی. بس په دې کې سمپلي دا کږي چې ژمی ختم سي، یخ ختم سي او پسرلی راسي. دا آتش پرست چې کوم دی زورسټر چې دی په دې کې د دې ډېر زیات مثال کې قدر دی. لکه په پرشیا کې ډېر زاړه روایات چې تر اور وتل یا اور ته د قدر په نظر کتل یا په اور کې نه توکل یا په تر اور ټوپ نه اخیستل، دا ټول شیان چې دی په پښتون افغان کې ډېر دغه لري. بیا د هغه وروسته د دې ساینسي خپل دغه دی چې په دا ټیم کې دا مځکه پر لمر څرخي او مځکه چې ده دا داسې ټلټډ ده، داسې لږ کږه ده، 23.5 دغسې ده، دا کږه ده او دا کږه ده. دا په دغه ټیم کې لمر پر داسې پوزیشن راسي چې قطب شمالي او قطب جنوبي ته تقریبا یو رنګه دغه ورکوي، یو رنګه رڼا ورکوي. بیا نو په دې کې شپه او ورځ برابره سي. د ژمي د تېرېدو سره د سپرلي راتګ، د نوي کال د پیلېدو، د نوي کال اختر یا د اختر نوروز پښتون افغان له ډېره وخته لمانځي. نوي کالي کوي، یو د بل کورو کرې تګ کوي. دا هغه د زرونو کالو دا تاریخ دی چې بیا کله اسلام مذهب رالی بیا دغه نوروز دا اختر دا پر اختر بدل سوی. افغان چې کله موږ پر دې مخکې هم خبره وکړه چې کله افغان در په در سو نو خوشحالیانې، اتړونه، سندرې، نڅاګانې، فوکلور دا یې ټول ورک سول. اوس هم که د وایس اف امریکا تاسو رپورټونه وګورئ په اسلام آباد په راوپنډي کې په 2015 کې دوی مشال رډیو دا ټولو د دې افغانانو یا پښتنو دغه کړي دي چې زموږ دغه دود چې دی موږ ډېر زیات ستړي سو، جنګ وځپلو، خو دغه باوجود موږ دغه دود لمانځو. نوروز زموږ د هېواد یو لرغونی جشن. پښتانه که دا ورځ ښه وخوري یا ښه کالي واغوندي نو د دوی دا کنسپټ و چې که دوی په دا کې خوشحالي وکړي نو ټول کال به یې په خوشحالي تېرېږي. که په دا ورځ کې دوی خوشحالي نه وکړي یا دغه نه وکړي نو ټول کال به یې په دغه تېرېږي. د واک غورځنګ جمیله ګیلاني چې هغه وخت انټرویو ورکړی د هغه هم په دې حواله ډېر ښه نظر پیل کړی دی. یعنی پښتانه د هندوکش په وسکو پیچونو له واورو ډکو غرونو کې پراته دي چې کله یخ تر سي، موسم ښایسته سي نو پښتانه چې دي پر دې باندې دغه کوي، خوشحالیانې کوي. د ارغنداو خلک چې دي د دې ارغنداو رود ته ځي، هلته میلې کوي. په امیر څوکو ته نږدې نورستان ځوانان هم راټولیږي، کلیوالي موسیقي غږوي. نوی کال پسرلي سره تړلی دی. په دې مزارونو کې هم دا چې دی دا پورته کېږي چې هغه دوی وایي چې دا د پرشیا دا کنسپټ دی چې دا د نوروز چې کله د حضرت علي دور وي نو دا هغه ټیم نوروز ولمانځل سو چې دوی د دوی مذهبي دغه هم لري. نوروز تاریخي متنونه ریګویدا، اوستا مذهبي کتابونو کې هم د ډېر لکه اوستا زرتشتي مذهب کتاب دی. نوروز اوستا کښې د نوي ژوند رڼا، نیکمرغي ورځې په توګه شریک شوی دی. شاهنامه فردوسي په شاهنامه کښې نوروز هم یو مهم جشن ګڼل شوی دی. روایتونه وایي چې دا دود د جمشید شاه له وخته پیل شوی دی. امام جعفر هم د نوروز په هکله باندې ذکر کړی دی. لکه مخکې چې موږ وویل چې دا د شیعه کومه فرقه چې ده هغه دا وایي چې دا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په خلافت کې نوروز اعلان شو. سعدي، حافظ، عمر خیام هم د نوروز ذکر کړی دی. مولانا بلخي هم د نوروز ذکر کړی دی. د ساسانیانو دورې یا د نوروز په جشن په توګه هم لمانځلی دی. نو دغسې کې که موږ افغانانو او دغه اریایي کلتور چې دی دغه د پښتون افغان سره هم تړلی دی چې د پښتنو افغانان په ډېره جذبه سره لمانځي او دا وخت 2025 د مارچ
د 20 کې په ټول پښتون افغان کې او په خاصه توګه په کوټه کې د مختلفو ګوندو لخوا، د مختلفو مدني فعالانو لخوا، سیاسي فعالانو لخوا د ادبي کمې ټولګې چې دي، د ادبي کم سیمینارونه چې دي، یا دا خلک دا رانغواړي او په دې کې دغه خپل دود، پخوانی دود ژوندی ساتي. په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې، پر خوشحال خټک دی. ډېر قدر نوروز. نو خدای مو خوشحاله ساته.